السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د ریاضي بله جلسې ته تاسو ښه راغلاست. په دغه جلسه کې موږ د ریاضیات څلورګونې عملیه لولو. راځو چې خپله درس شروع کړو. لومړی څه ده؟ د ریاضیات څلورګونې عملیه باندې راځو. د حساب عملیې. حساب څه دي؟ څلور عملیې لري. یو څه ده؟ جمع ده. بل څه ده؟ تفریق ده، ضرب ده او همدارنګه تقسیم ده. یعنې موږ په حساب کې جمع عملیه لرو، تفریق عملیه لرو، ضرب عملیه لرو او تقسیم. لومړی عملیه څه ده؟ جمع ده. جمع عملیه اول جمع تعریفوو. څه جمع چی شی ده؟ جمع په لغت کې یو ځای کولو ته وایي. جمع په لغت کې یو ځای کولو ته وایي. او د ریاضي په اصطلاح کې د همجنس اشیا یو ځای کولو ته جمع وایي. یعنی په ریاضي کې چې کوم عدد موږ جمع کوو هغه باید همجنسه وي. د مثال په ډول راځئ تاسو مثال ته وګورئ. 2 قلم جمع 3 قلم. ګرانو زده کوونکو ښځې شي دواړه همجنسه دي. دا قلم د دا قلم کېږي 15 قلم. خو که موږ داسې ووایو چې 2 قلم جمع 3 کتاب، دا موږ نشو جمع کولی ځکه چې دا همجنسه نه ده. ګرانو زده کوونکو موږ چې جمع عملیه ترسره کوو په 2 طریقه کېږي. یعنې د جمع د حل کولو اجزا په 2 ډوله لیکل کېږي. د جمع د اجزا لیکل 2 ډوله دي. لومړی څه ده؟ دې ته ستوني بڼه وایي. ستوني بڼه. دوهمه څه ده؟ دې ته سطري بڼه وایي. ګرانو زده کوونکو ښځې شي چې ستوني کوم یو ده او سطري کوم یو ده. که موږ عدد داسې ولیکو چې 2 جمع 3 مساوي کېږي 15 ته. ګرانو زده کوونکو دلته چې 2 جمع 3 دي، دې ته وایي د جمع اجزا. د جمع اجزا چې دې ته وایي لومړی جز او دې ته وایي دویمه جز. دغه علامه ته ګورئ تاسو ګرانو زده کوونکو. دې ته وایي د جمع علامه. د جمع علامه. دغه 2 هدسې دي، دې ته وایي د مساوي علامه یا د مساواتو علامه. دا عدد چې موږ ترلاسه کړل دې ته وایي د جمع حاصل. د جمع حاصل. ګرانو زده کوونکو ښځې شي دې ته وایو د جمع سطري بڼه. اوس راځو په ستوني شکل باندې. ستونه لکه لیکو چې A د A لاندې لیکو B. جمع علامه دغسې دي مساوي کېږي C عدد ده. دې ته وایي ستوني شکل ځکه چې د ستون په شکل باندې لیکل کېږي. دغه A او B C D دې ته وایي د جمع اجزا. د جمع اجزا چې دا لومړی جز ده او دا هم دویمه جز ده. دویمه جز. دغه علامه چې تاسو ګورئ ګرانو زده کوونکو دا د جمع علامه ده. کوم عدد چې دلته ترلاسه کېږي دې ته د جمع حاصل وایي او دې ته هم خطبر وایي. دا د ګرانو زده کوونکو تاسې وګورئ د جمع د اجزا لیکل یو ستوني ده لکه A او B یا د بل لاندې چې لیکل کېږي دې ته ستوني برخه وایي. او سطري برخه چې د افقي په شکل باندې لیکل کېږي دې ته سطري بڼه وایي. ګرانو زده کوونکو د جمع ستوني برخه څه ده؟ د جمع
ستوني شکل مونږ وویله چې A جمع B A جمع B مساوي کېږي C ته دغه ستوني شکل ده اوس دا په عددو باندې تطبیق کوو لکه 15 جمع 3 مساوي څو ته کېږي داسې دي د یو رقمي اعدادو جمع ده دلته هم یو رقم شتون لري دلته هم یو رقم شتون لري 15 سره 3 سره جمع شي څو کېږي 8 دا زموږ د جمع ستوني یو رقمي شکل اوس راځو په دوه رقمي شکل باندې لکه 14 جمع 19 ښه ځي شي ګرانه زده کوونکو کله چې موږ عدد په څو رقمي کې جمعوو هر یو عدد لاندې دوهمه جز د هغې عدد لاندې لیکو لکه 3 وګورئ موږ د 9 څه ده موږ د 3 لاندې لیکلی همداسې دا یو څه دي د یو لاندې موږ لیکل کړی ځکه چې دا د دوه رقمي اعدادو جمع ده دوه رقمي اعدادو جمع چې موږ ترسره کوو دا د ښي خوا نه شروع کوو لکه اوس د جمع کومه 3 سه 9 سره جمع شي څو کېږي 12 دوی یو یې حاصل اوس یو سره جمع شي څو کېږي 2 کېږي یو دلته موږ حاصل لرو څه کېږي 3 کېږي یعنې موږ 14 او 19 جمع کوو کېږي 22 دا موږ د څو رقمي اعدادو جمع حاصلو که د دوه څخه ډېرې د مثال په ډول 450 3 اتیا جمع 45 زره 3 اتیا جمع 12790 څو کېږي ګورئ ګرانه زده کوونکو تاسو ځیر شئ هر یو عدد چې دي د هماغې لاندې مونږ لیکل کړی یعنې په ترتیب مونږ لیکلی ده اوس حلول د ښي خوا نه شروع کوو چپ خوا ته راځو 3 شپږ سره جمع شي څو کېږي 9 لیکو 9 څه دی 8 سره جمع شي څو کېږي 11 او یو یې حاصل کله چې موږ 0 له 7 سره جمع کړو څو کېږي یو دلته حاصل لرو څو کېږي 8 15 څه 2 سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو اوس چې 4 یو سره جمع شي څو کېږي 15 ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو دا زموږ د جمع یو رقمي و دا دوه رقمي و او دا څو رقمي عدده څه موږ جمع کړله دا و د جمع ستوني شکل اوس راځو د جمع عملیه سطري شکل ته د جمع عملیه سطري شکل ګرانه زده کوونکو څرنګه چې موږ مخکې وویله لکه A جمع B مساوي کېږي C ته دا سطري شکل ده په دې کې هم یو رقمي عدد چې موږ جمع کوو لکه 15 جمع 4 مساوي کېږي دا یو رقمي ده 15 4 سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو 9 یعنې موږ مستقیم 15 له 4 سره جمع دا یو رقمي و همداسې دوه رقمي اوسي لکه 14 جمع 22 مساوي کېږي څو ته موږ دې خوا ګورو چې زموږ اول رقم څو دي 3 دي او اخوا ګورو څو دي 2 دي یعنې دا 3 چې دي 2 سره جمعو یو څه ده دا بل 2 سره جمعو په دې شکل باندې موږ خپل عملیه ترسره کوو اوس دلته وګورئ ګرانه زده کوونکو 3 چې 2 سره جمع شي څو کېږي 15 کېږي دلته یې لیکو هغې نه بعد یو چې 2 سره جمع شي څو کېږي 3 کېږي د 15 دې خوا ته یې لیکو یعنې ایمون 14 جمع 22 مساوي کېږي 15 ته همداسې که څو رقمه اوسي لکه 2000 122,420 جمع 1420 مساوي کېږي ګرانه زده کوونکو ګورئ دا هم همداسې جمع کوو هر عدد دې خوا ته راځو دې عدد سره جمع کوو تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو دغه علامې ته دلته 12 پاتې شول نور دې خوا موږ عدد نه لرو 12 همداسې پرېږدو اوس خپل جمع عملیه ترسره کوو 4 چې 2 سره جمع شي څو کېږي 6 لیکو 6 عدد چې لیکو د ښي خوا نه راځو چپ خوا ته 3 چې 2 سره جمع شي څو کېږي 15 د 6 په چپ خوا کې لیکو یا 15 0 چې 4 سره جمع شي څو کېږي 0 که 4 سره جمع شي پاتې کېږي 4
دلته ګورئ ګرانو زده کوونکو دوه دي. اوس دوه چې یو سره جمع شي څو کېږي؟ درې کېږي. 12 خپله پاتې شو، دلته عدد نه لرو، 12 یې لیکو. یعنې زموږ جمع 1422 مساوي کېږي په 123,450. دا و زموږ د جمع سطري شکل څو رقمي عدد. اوس راځو د جمع عملیه خواص باندې. د جمع عملیه خواص. جمع عملیه څه دي؟ څو خواص لري چې هغې څخه یادونه کوو مونږه. اول څه دي؟ تبدیلي خاصیت ده. تبدیلي خاصیت. په تبدیلي خاصیت کې څه کوو مونږه؟ یعنې په جمع کې که چیرې د جمع د اجزا ځایونو ته مونږ بدلون ورکړو، د جمع په حاصل کې کوم تغییرات منځته نه راځي. د مثال په ډول که A جمع B شي، دا حاصل C کېږي. خو که دا مونږ چینج کړو لکه B جمع A شي، بیا هم حاصل C کېږي. عدد ته راځو، لکه چې 2 جمع 3 شي مساوي 15 ته ده. همداسې که 3 جمع 2 کړو مونږ، بیا هم حاصل یې څو ده؟ 15 ده. دا ده د جمع عملیه تبدیلي خاصیت. اوس بل خاصیت یې راځو چې هغې ته وایي اتحادي خاصیت. د جمع عملیه د اتحادي خاصیت. ګرانو زده کوونکو، اتحادي خاصیت په څه معنا؟ یعنې د یو دوه څخه ډېر عدد جمع شي، لکه A جمع B جمع C، دا مساوي کېږي D ته. اتحادي خاصیت دې ته وایي. اوس مونږ نیسو چې A جمع C جمع B، دا بیا هم مساوي کېږي D ته. یا داسې نیسو چې C جمع B جمع A بیا هم مساوي کېږي D ته. یعنې د جمع عملیه کې اتحادي خاصیت هم شتون لري، لکه 1 جمع 2 جمع 3 مساوي کېږي. 1 سره 2 سره جمع شي څو کېږي؟ 3. 3 سره 3 سره جمع شي څو کېږي؟ 6. که د دې اتحادي خاصیت مونږ تطبیق کړو، لکه 1 جمع 3 جمع 2 مساوي کېږي. 1 سره 3 سره جمع شي څو کېږي؟ 4. 4 چې 2 سره جمع شي څو کېږي؟ 6. بله اتحادي خاصیت 1 جمع 3 جمع 2 جمع 1 مساوي کېږي. 3 چې 2 سره جمع شي څو کېږي؟ 15. 15 چې 1 سره جمع شي کېږي 6. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، دا د ABC په طریقه باندې دلته مونږ په اعدادو باندې تطبیق کړله. یعنې د جمع تبدیلي خاصیت او اتحادي خاصیت دواړه په استفاده کوي. ګرانو زده کوونکو، د جمع بله خاصیت څه دی؟ دې ته بستګي خاصیت وایي. د بستګي خاصیت. بستګي خاصیت په دې معنا کله چې مونږ دوه طبیعي عدد جمع کړو، لکه A جمع B، دواړه طبیعي عدد دي. کوم عدد چې ترلاسه کېږي دا هم طبیعي ده. د مثال په ډول دا A او B باندې اوس په عددو باندې راځو، لکه 2 جمع 3 مساوي کېږي 15 ده. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، 2 چې دي دا هم یو حقیقي عدد دي، یعنې IR عدد دي. 3 چې ده دا هم یو حقیقي عدد دي. دلته چې ګورو 15 مونږ څه ترلاسه کړله، یعنې د دوه عددو حاصل جمع دا بیا هم یو حقیقي عدد دی. دې ته وایي د جمع همبستګي خاصیت. اوس راځو د جمع عنصر عینیت ته. ګرانو زده کوونکو، عنصر عینیت د هر عملیه هغه عدد دی چې حاصل یې بېرته خپله عدد شي. عینیت عنصر د جمع عملیه. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، که مونږه A جمع 0 کو مساوي کېږي په A باندې. په عددو باندې اوس تطبیق کوو. که مونږه 12 جمع 0 کو مساوي کېږي په 12 باندې. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته خپل حقیقي عدد هم 12 و، دلته خپل حقیقي عدد هم 12 ترلاسه راغله. نور مونږ ویلی شو چې زموږ د جمع عملیه عنصر عینیت عبارت له 0 څخه ده. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نننۍ ورځ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.